سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو دا چې په کونړ کې د واده څه رواجونه دي نو په دې درته نن خپرونه وړاندې کوو. واده زلمې مې ترڅنګ ناست دی، د دې سره هم خبرې لرو. مخکې له دې چې د دې سره خبرې وکړو تاسو د نکریزو د شپې پروګرام وګورئ، بیا له دې سره خبرې کوو. لیدونکو دا چې مې د واده زلمی ترڅنګ ناست د دې نه پوښتنه کوم، زلمی نوم دی او واده ته څومره خوشحاله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې سمیع الله دی او واده ته خو هر سړی خوشحاله خو به دې یم چې دا خو په ژوند کې یو ځل راځي دا ورځ، او په دې خوشحاله یم چې ملګري دوستان خپلوان راغلي دي او دغه خوشحالي راسره په ګډه باندې لمانځي. یوه پوښتنه کومه چې که ملګری درنه پاتې شوی یو خبر دې ورته نه کړی که نه، او کله درسره مخامخ شي بانه به ورته څه کوې چې ولې پاتې شوی دی؟ شکر دی داسې ملګری به نه انشاءالله چې ما نه پاتې شوی، یا مې په وټساپ ورلېږلی یا مسنجر یا مې ورته زنګ وهلی یا مې هغه کوم نږدې ملګري چې دي هغه مې ورله خبر کړي، نو انشاءالله داسې څوک به پکې نه شي. ډېره مننه ستا. خیر الله دې خیر دې کور دې ودان.